طالبانو د پاکستان له قصده د کرکټ ملي لوبغاړو هرکلی وکړ او په غاړه کې یې ګلان واچول. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان د تیرې لوبې وروسته طالب پلویانو بیلابیل نظرونه لرل. د جنرال موبین په ګډون یو شمېر د پاکستان پر ضد د افغان لوبډلې د جذباتي لوبې هرکلی وکړ او د دوی په ستاینه یې ټویټونه وکړل. خو یو شمېر طالب پلویان چې د خلکو په باور پاکستاني فکر او ذهنیت لري نو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د افغان لوبډلې سره مخالفت وکړ او ان دا چې وی ویل کرکټ په درد نه خوري او لوبغاړو ته باید اتلان ونه ویل شي. یادو نظرونو ته په کتو یو شمېر خلکو ویره څرګنده کړې وه چې هېواد ته د لوبغاړو د بیرته راتګ هرکلی به هغسې ونه شي لکه څنګه چې لازمه ده. خو ښکاري چې یو شمېر طالبانو کې لا هم د غیرت او افغانیت احساس شته. نن سهار چې کله افغان لوبډله کابل هوایي ډګر ته ورسېده نو د حقاني ډلې یو مخکښ غړی او د کابل امنیې قمندانۍ ویان خالد زدران په ګډون ګڼ شمېر طالبان د افغان لوبډلې ملاتړ لپاره هوایي ډګر ته تللي وو او د لوبغاړو په غاړه کې د ګلانو اچولو سربیره وویل چې دوی زموږ اتلان دي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ وکړي. د طالبانو یاد اقدام د خلکو د تود هرکلي سره مخ شوی او وایي چې افغان لوبډله باید یوازې د دې لپاره هم وستایل شي چې د پاکستان پر خلاف جذباتي او د افغانانو د احساساتو ته په کتو ښه لوبه وکړه.